ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. امنیتي ځواکونو د ننګرهار ګمرک د رئیس په ګډون 7 تنه لوړپوړي مامورین د فساد په تور نیولي دي. د ننګرهار ګمرک ریاست ځینو سرچینو شمشاد تلویزیون ته ویلي له کابل څخه راغلي امنیتي ځواکونو د ننګرهار په ګمرک ریاست چاپټ اچولې او د فساد په تور د رئیس په ګډون 7 تنه لوړپوړي مامورین نیولي دي. د ناټو ځواکونو یو تن پخوانی امریکایي قومندان جنرال جیمز سټار ویډس ویلي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو ساتل د امریکا له امنیت سره پام وړ مرسته کوي. نوموړي دا کړي امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو وتلو برخه کې له خپلو متحدینو ځانګړې توګه ناټو سره مشوره وکړي. طالبان وايي سپینه ماڼۍ د کابل او امریکا د جګړه خوشو کړیو په غوښتنه د اشغال د تمدید هڅه نه کوي. هایکو ماس وايي افغانستان کې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو موده دې وغځول شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي چې افغانستان کې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو موده باید د روان کال مارچ میاشتې څخه وروسته هم وغځول شي. او د امریکا سفارت افغانستان حکومت ته ویلي چې د کورونا په بودیجه کې ټول هغه شکیل چارواکي ونیسي چې په غلا او فساد ککړ دي.